الرحمن الرحیم بایولوژي کلاس 9 لیکچر 2 کې تاسو ټول ته خوش آمدید ویم. په دې لیکچر کې به موږ د برانچز اف بایولوژي په باره کې خبره کوو چې د بایولوژي څومره برانچز دي او کم اهم برانچز دي او د کم برانچز څه کار دی او په کم برانچز کې به موږ څه سټډي کوو. نو د ټول نه اول انټروډکشن د برانچز دا دی چې مختلف قسمه برانچز دي، هغه په لیوینګ things کې سپیشلایزد کار کوي، انډرسټینډینګ کوي چې ته هغه بیټر انډرسټینډ کړي، وپېژنې چې دا برانچ دا څنګه کار کوي، څه کوي او موږ ته څه ښیي. نو که په دې برانچز کې تاسو بیچلر کوئ نو تاسو به د ټولو نه اهم چې کوم مین برانچز دي هغه باټني ده، زوالوجي ده، مایکروبیولوژي ده. دا به تاسو مخکې ویلي وي چې د سټډي اف پلانټ ته موږ باټني وایو، سټډي اف انیمل ته موږ زوالوجي وایو، سټډي اف مایکروبیولوژي ته موږ مایکرو ارګانیزم ته موږ مایکروبیولوژي وایو. خو په دې کې د ټول نه اهم خبرې دا دي چې که تو بیچلر واخلې په باټني کې، مطلب تو بي اس باټني کې یا بي اس زوالوجي کې یا بي اس مالیکولر مایکروبیولوژي کې، نو تو به خامخا د دې کوم ادر برانچز دي د هغې سره به تو ټچ وي. فار ایگزامپل هغه به تو خامخا وي، که هغه مالیکولر بایولوجي ده، که هغه جینیټکس دی، که هغه ایولوشنري سټډي ده، که هغه ټیکسانومي ده، که هغه بایوکیمسټري ده. دا کوم برانچز دي دا به تو خامخا سټډي کې په بي اس کې، دا به تو دا فنډامنټل دي، دا به وي. که تو بیچلر باټني کې، بیچلر زوالوجي کې، بیچلر مایکروبیولوژي کې، خو دغه ادر فیلډ برانچز چې کوم دي دا به هم تو سټډي کې. که ته وی نه زه سپیسیفیکلی بیچلر په یو خاص پروګرام کې کوم، په جینیټیک کې کوم یا په بایوټیکنالوژي کې کوم یا په ټیکسانومي کې کوم یا په ایولوشنري بایولوژي کوم، نو ته به خاص پروګرام ګورې د یونیورسټۍ چې هغوی سپیسیفیکلی په دغه کې دغه کورس کوي. ادر برانچز چې کوم دي اګریکلچر چې هغه تعلق ساتي د کراپ سره، لایف سټاک پروډکشن سره، چې څومره بوټي دي د هغې سټډي ته موږ څه وایو اګریکلچر بایولوجي. اسټروبایولوجي د سټډي اف لایف بیاند د یونیورس، چې یونیورس کې پلانټ سټډي کول، په هغې کې لایف کتل چې دلته لایف ایگزیسټ کیږي نه کیږي، هغه سټډي کولو ته موږ څه وایو اسټروبایولوجي. فار ایگزامپل ناسا په دې کې ښه کردار کوي، ایلان ماسک هم سپیس ایکس کمپنۍ ده هغه هم ډېر زیات اسټروبایولوجسټ په هغې کې شته، هغوی ګوري او یو ریسرچ چې دی کیږي زیاتره په هغه ځایونو کې، کم ځایونو کې چې لایف پاسبل نه وي، لکه ډیزرټ چې هغه ډیزرټ چې هلته لایف پاسبل نه وي، هغوی د هغه ځینې سامپل اخلي او مایکروبز ګوري چې هغوی هغه مایکروبز ګرو کړي په ادر پلانټس کې. بیا اناټومي کې موږ سټډي کوو د سټرکچر اف انټرنل سټرکچر اف پلانټ اینډ انیمل، دننه سټرکچر څنګه دی د پلانټ او د انیمل. اوس دا کوم برانچز چې ما راټول کړل دي دا ما الفابیټیکلی اډر باندې ارینج کړل دي، اول A دی، بیا به داسې B، بیا C، بیا D. اناټومي موږ ووایو اوس بایو کلایمټالوجي، په دې کې موږ انټریکشن د کلایمیټ او د جاندار څیزونو سټډي کوو چې جاندار څیز او د کلایمیټ په منځ کې څه تعلق، هغې سټډي کولو ته موږ بایو کلایمټالوجي وایو. بایو کیمسټري کیمیکل پروسس په جاندار کې څنګه کیږي، هغې ته موږ بایو کیمسټري وایو. زیاتره ارګینیک کیمسټري چې کوم دی هغه په دې کې سټډي کیږي، امینو اسید شو، فیټي اسید شو، کاربوهایډریټ، فیټس، لیپټس، دا ټول په دې کې وایي. دا بایو کیمسټري چې دی دا ټول سره ریلیټډ دی. که تو یو فیلډ کې بیچلر کې د بایولوژي نو دا بایو کیمسټري به تو خامخا وي. بایولوژیکل انجینیرینګ شو اپلیکیشن اف انجینیرینګ پرنسپل ټرو بایولوژي، هغه اپلیکیشن چې په انجینیرینګ په پرنسپل باندې چلیږي او په بایولوژي کې استعمالیږي. بایو جیوګرافي شو چې جاندار څیزونه په جیوګرافیکل ایریا یا په جیوګرافیکل ډسټریبیوشن
څنګه د هغې شوی دی او ژوند راغلی دی، لایف راغلی دی. بایوانفارمیټکس چې کمپیوټر سره تعلق ساتي، چې د کمپیوټر په ذریعه باندې موږ بایولوژیکل انفارمیشن اخلو، د هغې سټوریج کوو، منیجمنټ کوو، هغو باندې ځان پوهه کوو. دې ته بایوانفارمیټکس وایي. بایوفزیکس چې بایولوژیکل پروسس چې کوم د فزیکس په پرنسپل باندې کېږي. نن سبا چې کوم سټي سکین دی، ایم آر آی، ایکس ریز، دا ټول د بایوفزیکس انوینشنز دي. بایوټیکنالوژي چې موږ جاندار استعمالوو دا for the benefits of humanity، یا یو موږ پروډکټ داسې جوړ کړو چې هغه د جاندار نه موږ واخلو او جاندار پکې یوز کړو چې هغه د انسانیت خیال کوي. لکه اوس انسولین چې دی بکټریا جوړوي او هغه ډېر زیات ضرورت دی ډایبېټیک پیشنټس ته انسولین، نو هغه چې کوم جوړېږي د بایوټیکنالوژي په ذریعه باندې جوړېږي. بایوسټیټسټیک سوري په دې کې زه غلط شوی یم چې د سټډي اف ټیشو ما دې ته لیکلی دی، او کنزرویشن اف بایولوژي، سیل بایولوژي کې هم غلط شوی یم، دا د سټډي اف بایولوژیکل مالیکولر لیول، دا ما لږ غلط کړي دي. په سیل بایولوژي کې موږ د سټډي اف سیل، سیل از د بیسک سټرکچر اینډ فنکشن یونټ اف لایف، دا به تاسو ته پته وي ټول جاندار د سیل نه جوړېږي. د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ سیل. سپیسیفیکلي د سیل سټډي ته موږ څه وایو؟ سیل بایولوژي. کنزرویشن بایولوژي کې موږ هغه جاندار، هغه سټډي کوو چې هغه موږ سیف کولی شو، کنزرو کولی شو، هغې ته کنزرویشن اف بایولوژي وایو. بایوسټیټسټکس کې موږ میتھمیټکس، پریډکشن، فارمولاز دا استعمالوو چې موږ ته پته لګي چې یو بیماري په دونه خلکو ته ده، نو په دونه خلکو کې به یا په 1000 خلکو کې به څونه شي، یا په 100 خلکو کې 10 خلکو ته بیماري ده. بیا بایوسټیټسټیک فارموله په ذریعه باندې موږ هغه معلوموو چې په 1000 خلکو کې به دا بیماري څونه وي، یا داسې موږ ایریا راواخلو. دې کې موږ بایوسټیټسټکس انوالو کوو. ایکالوجي کې موږ څه سټډي کوو؟ ایکالوجي کې موږ سټډي کوو جاندار چې د یو انوایرمنټ ته فټ وي، د هغه هیبیټیټ بیسیکلي سټډي کوو، چې کوم هیبیټیټ ته کوم قسم جاندار چې دی هغه هلته سروایول کولی شي، هغه جاندار ته سروایول ضرورت وي. امبریالوجي کې موږ امبریو سټډي کوو چې څنګه فرټایل ایګ ډیوایډ شي، سپیشلایز سیل ته او ټیشو جوړ کړي، ارګن جوړ کړي او یو باډي جوړ کړي. انوایرمنټل بایولوژي کې موږ انوایرمنټ سټډي کوو، ایر، لینډ، واټر، چې هغه په جاندار څیزونو باندې څه اثر پرې باسي، اټماسفیر باندې، هایدروسفیر باندې، لیتوسفیر باندې. په دې ټول کې چې دا کوم انوالو دي، انټر کنیکټډ کمپوننټس دي، دې سټډي ته موږ انوایرمنټل بایولوژي وایو. انټومولوژي کې موږ انسیکټ سټډي کوو، سټډي اف انسیکټ از کالډ انټومولوژي. جینیټکس کې موږ هغه کرکټر سټډي کوو چې هغه د مور پلار نه بچو ته ځي. سپیسیفیکلی جینولوژي ورته هم ویلی شي، جین موږ سټډي کوو په دې. جینولوژي یو جدا ادر برانچ دی، هغه په دې کې نشته، ما نه دی لیکلی. هسټالوژي کې موږ ټیشو سټډي کوو چې دا ټیشو کوم ټایپ سیل نه جوړ دی، څنګه جوړ دی، څنګه د شیپ ترې ده، دې ټول سټډي ته موږ هسټالوژي وایو. امیونو بایولوژي کې د سټډي اف امیون سیستم، امیون سیستم سټډي کول مطلب بي سیل څنګه کار کوي، انټي باډیز، انټیجن دا څنګه اثر کوي، زموږ امیون سیستم څنګه کار کوي. مورفولوژي کې موږ کم ایکسټرنل سټرکچر دی، شیپ، سایز دا څنګه جوړ دی، دې سټډي ته موږ مورفولوژي وایو. میډیسن کې موږ د یو بیمارۍ ټریټمنټ، د هغه ډایګنوسس او پریونشن چې دی موږ سټډي کوو، دې ته موږ میډیسن وایو. مالیکولر بایولوژي کې موږ د بایولوژي مالیکولر لیول باندې سټډي کوو، مطلب په وړو ذرو باندې، اټامیک لیول باندې، چې ګلوکوز څنګه کنورټ کیږي اے ټي پي ته، یا فوټوسنتھسس څنګه کیږي، دا مالیکولر بایولوژي کې راځي. میرین بایولوژي کې موږ د اوبو کم ځناوران چې دي، اوشن کم میرین باډیز دي، هغه موږ سټډي کوو. فزیالوژي کې موږ فنکشن چې دی بیهیویر د جاندار څیزونو سټډي کوو، living organism in their parts هغه یې څیړو. پلیټالوژي کې موږ فوسل سټډي کوو چې پخواني جاندار څیزونه څونه وخت دي او د کم انسیسټري سره تعلق ساتي. بس په دې کې دوه ټایپس دي چې کوم
پلانټس مونږ فوسل سټډي کوو هغه ته پیلوباټني وایي او چې کوم انیمل سټډي کوو هغې ته مونږ پیلوزوالوجي وایو. پیرسټالوجي کې مونږ پیراسایټ سټډي کوو. سټډي اف پیراسیټیک ارګانیزم ته مونږ پیرسټالوجي وایو. فارماکالوجي کې مونږ ډرګ سټډي کوو. که فارمیسي تاسو اخلئ نو تاسو فارماکالوجسټ به تاسو ته ویلی سټډي اف ډرګس دې ته مونږ فارماکالوجي وایو. سوشیو بایولوژي کې مونږ ساینټیفیک سټډي اف بایولوژیکل اکسپټ سوشل بیهیویر د جاندار او د انسان دې ته مونږ سوشیو بایولوژي وایو. ټیکسانومي کې مونږه نیمینګ اینډ کلاسیفیکیشن اف لیوینګ څنګه جاندار څیز له نیم مونږ ورکړو د هغه کلاسیفیکیشن وکړو لکه کینګډم مونیرا پروټسټا انیملیا پلانټیا کینګډم پلانټیا دا ټول چې کوم دي جنر سپیشي دا ټول مونږ په دې ټیکسانومي کې سټډي کوو. دا په نیکسټ را روان چپټر کې په ډیټیل سره ووایو چې دا کم کلاسیفیکیشن دی خو دا ټول د دې پیډ سره تعلق ساتي ټیکسانومي سره. Thanks for watching.